خبرې درته کوم عزیزانو، اټل خبرې درته کوم. دا خبرې په یاد لرئ او دا محمد رسول الله کړي دي. امام بخاري په ادب المفرد کې را نقل کړي دي. دوه خبرې اټل خبرې درته کوم، هر سړی د ځان سره نوٹ کوي، دا ولې کوي د ځان سره کښېږدي. اولنۍ خبره دا ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی دا غواړي چې زما په عمر کې دی الله پاک درازي راولي، الله زما عمر را دراز کی، زما عمر را زیاد کی، زما عمر را ډیر کی. یو سړی دا غواړي او یو سړی دا غواړي چې الله پاک زما په رزق کې برکت راولي، زما تنگ دستی لیری کی، زما فقر لیری کی، زما غربت لیری کی. د الله رسول فرمایي دوی اټل خبرې درته کوم، غواړي چې ستا عمر الله دراز کی، غواړي چې ستا رزق دی هغه الله پراخ کی. دوی خبرې د الله رسول ما او تاسو انعامونه یې چې دي او دا دواړه انعامونه په یو خبره کې دي، هغه د خپل بابا او ادي او د قریبانو سره شکر. د الله رسول وایي دا اټل خبره ده عزیزانو، دا یقیني خبره ده. دا د امام ابو حنیفه او د امام مالک خبره نه ده، دا د امام بخاري او د امام مسلم خبره نه ده، دا د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم خبره ده. ګوره که الله پاک ما او تاسو په رزق کې ګر سره تنګي راولي، هم به د بابا او ادي سره احسان کوو. که زما او ستا په عمر کې کمی راځي، هم به د بابا او ادي سره احسان کوو. لیکن دلته الله پاک د بابا او د ادي سره د شو کولو و ما او تاسو دوه انعامونه راکو، په رزق کې برکت او په ژوند کې درازي. دا اټل خبره ده او دا په یاد لري، دا د ځان سره نوٹ کې. پسې ګورئ، نن ته مه ګورئ، ماښام ته مه ګورئ، سبا ماښام ته مه ګورئ، را روان بل سبا ماښام ته ګورئ چې الله پاک ستاسو سره څه کوي. دا یوه خبره شوه. دویمه اټل خبره، یقیني خبره ده، هېڅ یوه ذره په دې کې شک و شبهه شته نه ګنجایش شته. هغه دا خبره ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې یو سړی ګناه وکړي، مثلا بدکاري یې وکړله، شراب یې وڅښو، غلا یې وکړه، سود یې وکړي، دا د دې سزا خو الله پاک پس له مرګه ورکوي، په قبر کې د دې سزا شروع کېږي. لیکن دوې خبرې دا یقیني خبرې دي، د دې دوو خبرو سزا یوه ده، الله پاک ښوولې ده. سزا دا د عزیزانو چې کله یو سړی دغه دوې ګناوې وکړي، یو ظلم، یو د مور و پلار سره ناکي کول، دا دوې ګناوې سړی وکړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي آخرت خو پرېږده، په دنیا کې الله سزا ورکوي. و ظالم ته هم الله په دنیا کې سزا ورکوي، او چې کله یو سړی د خپل مور و پلار نافرمانه دی، الله وعده کړې ده، وعده چې آخرت دی، سزا ده، جزا ده، اور دی، جهنم دی. دا خو دی لیکن دا یوه خبره بل ورسره تړلې ده چې کوم سړی د مور و پلار سره ناکي کوي یا څه کوي یا ظلم کوي، دا دوې خبرې په دنیا کې الله پاک سزا لازمي ورکوي، پرېږدي یې نه، د آخرت سزا پر خپل ځای باندې پرته ده. دا یقیني خبره ده، دا اټل خبره ده، او د دې په اخوا نور هېڅ خبرې چې دي هغه ځایږي نه. نو لحاظه پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل چې تاسو څه کوئ؟ یو سړی رالی کافر و، پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله، ما په کفر کې د خپل بابا وادي سره ډېر ښه کړي دي، ما غلامان آزاد کړي دي، ما صدقه کړې ده، ما خیراتونه کړي دي، دې اجرونه الله ما ته راکوي، زه خو مسلمان نه وم. د الله رسول ته وفرمایل، امام بخاري حدیث نقل کړی دی، او بالکل تا ته د دې اجرونه ملاویږي. ول چې شته ملاویږي، ول الله پاک به تا ته ایمان درکړي. تا چې په کفر کې په جاهلیت کې ته مسلمان شوی نه وې، د بابا او د ادې سره تا احسان کوې، نو ته غواړې چې ما ته الله بدله راکړې ده که نه؟ او الله پاک به تا ته بدله د ایمان په صورت کې درکړه. یو کافر د خپل مور و پلار خدمت وکي، بیا الله پاک د هغه صلت څه ورکوي؟ ایمان ورکوي. لا اله الا الله محمد رسول الله چې د دې کامیابي د ابد الاباد لپاره ده. یو کافر سبحان الله الله اکبر، لیکن ما ته پر کومه لار روان
موږ پر کومه خبره روان یو او عجبه دا ده دا بابا هم څو ورځې ژوندی دی ادي هم څو ورځې ژوندی ده ډېر لوی دروغجن به هغه وي چې هغه وایي که زما پلار ژوندی وای ما به داسې کړې وای که ادې ژوندی وای یا ستا پلار ژوندی و تا هېڅ نه کول ستا ادې ژوندی وه تا هېڅ نه کول